او د دې سره به څه کې كل نفس ذائقة الموت زمون مني مزم نه کوي او حقیقت ما ته معلوم دی او تا ته معلوم دی وګړي ګټي ګټي وایي تا ته نه معلوم ما ته معلوم دی چې سره د ګټي ګټي او زو د لاسونو چې سره وایي دا په څه سخت بدل کی نو چې په الله به څومره بدل کی ځکه چې ما ته د حقیقت معلوم دی بیا دې انسان ته خپل حقیقت دومره نه معلوم څومره چې الله ته معلوم دی نو چې کله هغه ویني یو بنده لره هغه تکبر کوي الله به څه دې سړي ګټې ګټې وي مونږ ویډیو سبا دا کمزوري غونته کې چې خفه کېږي به نه حقیقت به وایي کوم سړی چې کمزوری تربیت مزدار نه اخلاق نه زده کړي دین نه زده کړي سړیتوب نه زده کړي په دې کې مانه څوک خفه کېږي دا سر دې دیوال راواچوي خو حق ته باطل او باطل ته خو حق نشي ویلی نو دی به لګي دا زمونږ چې د پلانې شو دا پلانې شو دا پلانې شو دا دې شو دا ډوډۍ او دا پکې غوښه او دا پکې بپسي پروت او دا پکې دا د درنو خلکو کارونه دي ورته ګوره الله نه باندې رحم کړی دی د الله شکر ادا کړه او ډېر خلک دي چې دا نعمتونه ورسره نشته ولې دا خلکو زړونه خفه کوي او بل ته تکبر کوي دا انسان کې تکبر او ما سره من سره هېڅ نه او تا چې په دې بیټک کې او په دیره کې او په حجرې کې غټې غټې وي او دې کور ته بیا لاړې او دسمات یې نه ورغلی کنه دغه متکبر له او دسماتو ته ضرورت نشته او د میچازو دا یوه قطره چې بنده شي او بهر ته نه راوځي او ستا دا ټوپونه او ستا دا منډې په ډاکټرانو پسې نو تا خو پرو غټې غټې زه دا یم او زه دغه یم او زه داسې او چې اودسمات یې وکړي او بیا ځان صفا کوي او په خپل لاس لګوي دې ته موږ سوچ نه دی کړی دا چې عمر دې لږ زیات شو اوس چې په لاره روانې دي چې دیکه پکې خوري دې ته دې سوچ نه دی دا په دې ویښتو کې چې دا سپین ولګېږو د دې څه مطلب دی دا سرمن چې ورو ورو راټولېږي پرون مزدار او پړقېدا اوس ورو ورو راټولېږي روزي چې دی ببرېږي په غوږونو ویښته راخېږي که نه نه ښکاري موږ ته نه ښکاري که نه دا په پوړو چې اوس خېږي دمې کې امسا چې د ځان له واغېستل دوکان نه د دې به ته څه چې نه زما سټایل دی دا سپینو ویښته په دې ږیره کې په ویښتو کې زما سټایل دی دا امسا چې زه ګرځم داسې زما یو دغه دی بس کومې او دا ملا چې زما را ټیټېږي دا زه په خپله مرضي لګېږم زما خوښه ده ته به له دا باندې جوړی دا چې کمزوری شو دا چې اوس دغه لویو بچو سره ډېر څه نشي کولی ډېر څه ورته نشي ویلی زور ختم شوی دی بهر چا سره ډېرې خبرې نشي کولی یره کې دی داسې نه چا سره خبره زیاته وکړم او څه راته ووایي بیا به جواب نشم کولی دا هر څه موږ تاسو څنګه پټوو او موږ به کومه پټوو ما ته دا ووایه ځه او زه صحیح شو هر څه موږ پټ کړو زما دې خبرې ته ګوره غوږ کېږي او هر څه موږ پټ کړو هر څه موږ ووایو چې زموږ سټایل دی او زموږ د ژوند تېرولو یو انداز دغه دی او زموږ خوښ دی خو د دې سره به څه کې كل نفس ذائقة الموت او د دې سره به څه کوو چې را صادر نه وي ته دغه شان پروت او خلک دې اړې راړې او څوک دې لمبوي او څوک کفن او بیا دې خاورو کې کېږي دلته اوس ته کومه خبره مانه پټې او زه به تا نه پټوم بیا به وایي چې موږ ډېر متکبر موږ ډېر غټ خلک یو هېڅ نه هېڅ نه یې او دقه یو دا کوم چې راته الله وایي یا عبادي ای زما بندګان موږ د الله بندګان د الله کمزوري بندګان یو څه چې را سره دي د الله دي او څه چې را سره دي د الله دي او الله ته پاتې دي